د پېښور باچا خان ایرپورټ الله رب العزت د لوی حادثې نه بچ کړو. ښه ملګرو یو 280 مسافر چې الله رب العزت د لوی حادثې نه بچ کړل. ویډیو راسره مکمل وګورئ او مکمل معلومات درته شریکوم. پرون چې کومه واقعه راغلې وه چې د هغه مکمل حقیقت درته ښکاره کومه چې دا څنګه راغلې وه. تاسو به هم ډېر زیات حیران شوئ او چې خپلو مسافرو ته ډېرې زیاتې دواګانې کوئ که نه. دا حاجیانو که نه چې 280 حاجیانو چې هغه راتلل کور ته، ځکه چې حج له تللو واپس راتلل که نه چې د هغوی سره دا حادثه راغله. ملګرو د سعودي عرب نه چې کومه جهاز راغلی و د پېښور ایرپورټ باچا خان په ایرپورټ باندې کېناستو ټول پښتانه پکې وو که نه چې هغه سره حادثه راغله. ملګرو تاسو ته پته ده چې پرون کومه حجز چې راته و حجز کې چې کله لینډینګ کاوه د لینډینګ نه مخکې هغه ټیرونه لاول نه کولاوېدل. چې کله ټیرونه کولاوېدل ته قابو شو نو هغه نه پس هغوی ته یو دا کوز ټاور والا چې دي که نه غټې غټې ټاور لګېدلي دي نو هغه دوی په کنټرول کې. ملګرو چې کله دې حجز راځي نو حجز څه کوي هغوی ته لار ښودي او هر څه ورته صحیح کوي چې په دې ځای باندې ته راکوشه او په دې ځای باندې ته لینډینګ وکړه. نو ټاور والا څه وکړل چې ولیدل چې دې په ټیرونو کې څه سپارغۍ غوندې دي نو هغه ټاور والا ورته وویل حجز والا ته وویل چې ستا په دې دغه کې چې څه دي څه سپارغۍ غوندې ښکاري څه اور په دې ټیرونو کې لګېدلی دی. چې کله هغه ورته وویل که نه نو د هغه نه پس چې دی نو هغه ریسکیو ته رینګ وکړو، امبولانس ته رینګ وکړو، هر څه وکړل راوستل. چې کله دا حجز څه کېږي دا لینډینګ کوي، کله چې حجز لینډینګ وکړو که نه کېناستو ملګرو نو هغه کومه ریسکیو والا چې دي نو هغه ټول ولګېدل او څه وکړل په ټیرونو کې چې کوم اور لګېدلی و هغه یې بچ کړل. په دې کې چې کومه آیل لګېدلي کومه تیل چې ملګرو نو هغه داسې چې هغه ډېر زیات قیمتي دي نورو نه نو هغه ډېر زر اور اخلي که نه. حجز دی چې په هوا باندې ځي نو خامخا هغې لپاره به ښه صحیح آیل پکار وي. د هغه نه پس چې کومه کسان دي نو هغه په ایمرجنسي ځګي باندې راکوز شوي دي. دا کومه ګورئ دا یو ایمرجنسي دی، په دې ځای کې چې کله ایمرجنسي نو په دې باندې راکوزېږي. دا لینډینګ یې چې کله وکړو که نه خلک په صحیح طریقه باندې څه کړو د پلیټ نه کوز نه شول او خلک په ایمرجنسي باندې وشو. چې کله خلک راکوزېده نو د کومه د جزه کومه اور چې و نو هغه یې مړ کړی و. ملګرو نو موږ له ټول له پکار دی یار چې الله پاک زمونږ د لوی حادثې نه بچ کړو که نه. لوی قیامت به راغلی وی، یو طرف ته ګیلمن چې دی نو هغه هم شهید شوی دی او د هغه نه پس چې وی نو اوس به بل قیامت راغلی وی. الله موږ د لوی حادثې نه بچ کړو او دا ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ.